وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. جماعت دین اسلام عزت مندو منان مسلمانان رونو، اللہ جل جلالہ بندگانو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو عاشقانو پتنگانو اللہ جل جلالہ مسرزما دا کامل ایمان گٹو پاگے اللہ استقامت نصیب کا. دا جمعہ مبارک کی اہم و خستہ دا اللہ جل جلالہ عظیم احسان و فضل و شو اللہ جل جلالہ بیاد خپل کور تمگو تاسو تا دراتلو توفیق راک. انسان دا کائنات خائص تے اور دا انسان خائص تے هغه د اعمال او کردار دی. او د اعمال خاص دی هغه په ایمان دی. او د ایمان خاص دی هغه محبت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. محبت نہ بغیر ایمان کمزوری بھی، د ایمان نہ بغیر اعمال کمزوری، د اعمال نہ بغیر انسان کمزورے دے. د انسان د زندگی کا مقصد بیا مقصد نہ پاتی کی گی. کاش چې دا څومره په دنیا کې خفیو او د دې خفګان تعلق د آخرت سره وي. څومره موږ د دنیا د لپاره فکر من یو چې دا فکر د آخرت وي. او څومره موږ تاسو سره فکر دی او دومره غم او فکر موږ په تیر شو ګناهونو کړی وي. څومره بخوا بہرحال
کم ژوند چې دا خو تیر شه بعض وخت سړی تپوس کوي که ستا څومره عمر دی زه ورته یم تیر شوی یادې که راتلونکی یادې ته چې تپوس کوي ستا څومره عمر دی تیر شوی عمر یادې که راتلونکی یادې د راتلونکي پته نشته او په تیر شویو پوه نه شوم داسې تیر شه لکه د نننی سر چې تیر شه وختونه د الله په ذکر ښایسته کېږي د الله په بندګۍ ښایسته کېږي او هغه توفیق الله موږ نه اخیستی دی موږ ویو راشه نور خواستیم عمل کمزوری دی دا قید جهان جناب محمد رسول الله سره تعلق ساتل پکار دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم الہ العالمین فرمائی چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دا مومنانو تا دخبل ځان نه خوږ او غوره دی د خپل ځان نه ای احق بالمؤمنین من انفسهم علماء لیکي چې د اولانا مراد چې دی د قید جهان زادی چې دی ډیر زیات حقدار دی د مؤمن مسلمان په بدن کې د انسان چې دا څومره بدن دی په دې کې زیات حق د سرور کونین کیږي د د په جسمانی وجود باندې او جسمانی رنگ باندې او د په عمل او په کردار باندې په دې به د عقید او جهان تصرف وي کم از کم 90% د ژوند چې دی دا به د عقید او جهان تسپارلی وي چې د څوک وګوري او د انسان کامل و مکمل یقین راشي چې یاره دا بده چې کوم رنگ دی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او چې نه زما په بدن کې زما تصرف زیات وي چې زه څه غواړم هغه وي او چې الله او د الله محبوب څه غواړي هغه نه وي نو په دې خو بیا ماشومان هم پوهېږي یار معلومه ده شو چې د الله جل جلاله مطابق او د عقید و جهان د زندگی مطابق رنگ زما په زندگی کې نیوي بیا زه په ایمان کمزور یم د ما د محبت د عداوت دروغجنه ما تخکاری بیا په دې محبت کې څه حقیقت نشته قرآن کریم کے رب العزال جل جلالہ فرمائی رضی اللہ عنہم اللہ د دې صحابو نه رضا شوی دی وردو عنه او دا صحابه د الله نه رضا دي مونږ او تاسو نه خدای مونږ رضا کو نه مونږ رضا شو نه د خدای د رضا کارو شو او بیا د الہ العالمین جل جلاله رضا کول خو آسان دي زمونږ رضا کول ګران دي یو غم زموستانه دی یو پریشانی زموستانه دا قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ یو معیار خیدے اے زما محبوبات دی خلق تو آیا قل ان کان آباؤکم ہو آیا دی مسلمانان تا دے مومنان تا ہو آیا ان کان آباؤکم
کشر پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم رون ستاسو و ازواجکم بیبیان ستاسو و عشیرتکم خپلوان ستاسو و اموال اقترفتموها او د لاسونو ګټلې شوی مال ستاسو و تجارت تخشون کسادها او تاسو هغه مال د تجارت چې 24 غنټه تاسو سره داغه د یری ختمېدو او د نقصان یری دغه تجارت تاسو ومساکن ترضعونها او هغه چې تاسو ته ډیر خسته او محبوب کورونه دي بنگلې تاسو حویلې تاسو دو مرلی کور ستاسو یو مرل کور ستاسو احب الیکم من الله ورسوله دا تاسو ته زیات محبوبی دا اللہ جل جلالہ دا محبتنا ورسوله او داغت محبوب ندت زیات غربی وجہاد فی سبیلہ دا اللہ جل جلالہ پلارک جہادنا دا جہاد پا مقابل کی دی اولاد لا کور لا مال و دولت لا خپلوانو لترجیح ورکڑلا دا جناب محمد الرسول اللہ پا مقابل کی دی مال و دنیا اولاد و کورو بیانو لترجیح ورکڑلا دا اللہ دا محبت پا مقابل کی دی پلار لارو لازی لا خزی لا خبلوانو لا مال و دولت لا تجارت لا کورن لا دیل دی ترجیح ورکر لا دادی واغست اللہ دا اللہ دا رسول محبت او دا جہاد جذبت درنوت لا مولا کریم فرمائی فتربصو بیا انتظار کوئی یاتی اللہ بعمرہ چی اللہ جل جلالہ پا عذاب سر راتگو کی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ رب الجلال فرمائی بیازما دا عذاب انتظار کوئی زبیا فاسقانو تا ہدایت نکو ما دادا ہدایت جو گنی دی دادا عذاب لائے دی کم خلق چی دا چاپن کی دا اللہ دا اللہ دا محبوب من الوی ہاں خلق چی دا وی پڑھ کی دا اللہ دا اللہ دا محبوب محبت نوی ہاں خلق چی دا چاپن کی دا جہاد جذب نوی مولا کریم فرمائنو دغا خلق دی بیازما دا عذاب انتظار کئی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین مولا کریم فرمائی زبیا فاسق قوم تا ہدایت نکوما معلوم دا شلا چکل یو انسان دا اللہ جل جلالہ پا علم کی دا غپ قانون کی دا عذاب مستحق گرزی نو دا غا درن در خبرو باسی کل چه خپل عذاب تا تڑی او دا خپل عذاب مستحق کے گرزی نو در خبر دا ذہن نو باسی اللہ محبت او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت او دا جہاد جذبہ دا قرآن کریم فیصلہ دا نظام قانون دا نظام فیصلہ دا
نه د مفسر قول له نه د محدث قول له نه د مجتهد قول له دا د الله کلام فرمایي چې کم خلق چې د چا پړ کې د الله محبت نیوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نیوي او د جهاد جذبه نیوي بس خدای فرمایي دا د عذاب لایق خلق دی دی زما د عذاب انتظار کوي تاسو په دې معاشره کې وګورئ کم خلق دي چې د جهاد نامه په باندې بدلږي ټولې دنیا ته ښکاره ده کم خلق دی چې د چا په زړه کې عشق مصطفی نشته دی دنیا ته ښکاره کم خلق دی چې د الله جل جلاله سره محبت نشته دنیا ته ښکاره دي د خدای د یو لوی قانون نه لوګې شم درې واړه داسې خبرې خي قانون داسې بعض انسان کې بعضی خامي وي او بعضی نه وي بعضی خامي وي او بعضی نه وي په خبره پوه کوي او دا درې واړه دومره لوی نقصان دي دا لوی خامي دي چې ما په دې سوچ کړی دی چې دا مې شتن د پاره په یو ډله کې پیدا کیږي په کومه ډله کې چې د الله محبت نه وي په هغه ډله کې به د حضور محبت نه وي او چې په کومه ډله کې د حضور محبت نه وي نو په دې کې به د جهاد جذبه نه وي په خبره خو به پوهېږې نو که زه ډېر ویم چې یا الله دې قوم ته هدایت وکړي رب فرمایي زما بنده ته به دعا غواړي خو زه دې قوم ته هدایت نه کوم دی دې صرف او صرف زما د عذاب انتظار کوي رب فرمایي زه ورته هدایت نه کوم ته یا الله دې ته هدایت وکړه ولې دا تقسیم ازل کې شوی دی دا تقسیم په ازل کې شوی دی چې څوک په حضور مین کړي دي او څوک د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه په اړه کړي دي دا د سرور کونین کمزوري نه ده ډېر خلک داسې شته چې د الله ذات نه مني نو دا د الله د ذات کمزوري ده نا دا الہ العالمین جل جلالو جنت او جہنم دواړو سره وعده کړی دي جہنم د پاره خپل خلق پیدا کړي د جنت د پاره خپل پیدا کړي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث مولا کریم جل جلالو فرمائی زینا خیستا کڑے شیدی للناس دبار دخل کو حب الشہواتی چی دا دنیا خواہشات بان میندی اگا خواہشات آگئی سنگ دی من النسائی دنیا دار خلق ران دا خلق چکن دی داغوی دا شہوات داغوی دا نفسانی خواہشات و ابتدا دا زنانو نکی گی داغوی بخزی دیری خواہی شکر دم کو قضی دمنا ندی خواہی یرا دادا خود رحم دے عقید جان فرمائی شاخر زمانے یو نخدادا چې دا ښځه به د خاوند کعبه وګرځي لکه څنګه چې دی په عبادت کې کعبې ته مخ کوي که نه نو 24 ګنټې به د ښځې ته مخ کوي دی به پلار نه پېژني دی به مور اواز رانغی دی به رور دی به د الله ذات دی به د حضور ذات دی به د دین اسلام د ده به صرف ښځې ته خیالي چې نن د کومه جوړه واچولو نن به کومه جوړه اچې دغه جوړه د ستا د مرګه پاتې شي نو شکر د ښځو محبت خو شته دی نه هغه به تاسو ته پته ما ته پته ده چې ټول یو کښتۍ کې ناست یو په ایمان بیا وایو ټول یو کښتۍ کې ناست یو د واده ړومبۍ شپه
د واده ډومبۍ شپه دا چې سړی په حضور قربانوي ناوې ښځه په لاسونو نکریزې لګېدلې ښځه متوجه ماته په لاسونو نکریزې لګېدلې ښځه د بنارسۍ او د کلخاب جوړی شولې ښځه هغه په بستره پرېږدي او جناب محمد رسول الله لزان رسي نو دا فیصله خو به ستاسو کوئ چې په مونږ ښځې څومره ګرانې دي او په هغې خلکو ښځې څومره ګرانې دي فرق صفا ښکاره دی دې ګډ څه کېږي نه د هغې خلکو نه چې الله رضا و هغه وجه څه وه ناوې ښځه چې خپلې بیبي ورته یې خاونده دا د نن زمانې ښځه خو نه وه چې د واده نه وړاندې ښځه او خاوند چې کوم دی هلک او جینۍ پرېږدي کالام ته لاړ شي میاشت تېره کړي بعضې ښځې داسې شته دی سر داسې کورنۍ شته وی آی پي خلک چې د نکاح نه وړاندې فرینډ ګرل چې ورته ویلی شي ګرل فرینډ چې ورته ویلی شي په ښځو کې دوست او په سړو کې دوسته دا لاړ شي جي په میاشتو غیب وي د هغې نه بعد راشي بیا د نکاح پروګرام برابر شي په ایمان یې ووایئ دی نن دا خپل ایمان ښکاره کوي پردی طور سره چې د کم زلمي سره 20 ورځې او 25 ورځې بعد بار تېرې کړي ووایي دا محفوظ راتلی شي دا محفوظ راتلی شي ته وایې چیني ګران شو زم خدای دې داسې ګران کړي داسې چې ورپسې ګرځي د سره وینه ستا د زندګۍ دومره قیمت نشته ته ځان له ټماټر نشي ګټلی دومره خو ستا زور پاتې شو د ټماټرو اخیستو طاقت در کې نشته ستا د سر د ټماټرو د اخیستو ته به د دین اسلام دپاره څه قرباني ورکړې چینی ګران شو اوړه ګران شو چای ګرانه شوه ټماټر ګران شو چې د انسان د زندګۍ سوچ دا وي د هغه نه د ایمان ستمه مه کوو په دې وجاړه چې ما ته د خدای بندګي ولې ګرانه شوه ما ته د خدای عبادت ولې ګران شو ما ته د الله او د الله د محبوب دا محبت ولې دومره ګران شو چې زما پې روپۍ نه لګي زما پې ارتانیز نه لګي او دومره خدای زما نه خفه شوی دی چې ما ځان ته د شپې نه ودروي وجاړئ په خپل ژوند وجاړئ ستاسو زما په زندګۍ لوی ارمان افسوس پکار دی چې څومره غټ افسوس یې که نه دا نن وخت کې زما ستا په زندګۍ پکار دی په خدای یقین وکړئ که نه زمونږ د زندګۍ هیڅ مقصد نشته که نه الله په دې خپلو بندګانو څومره ناز کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو او راشه نن د ایمان خاوندانو ګوره رب ما ته د عرش نه اواز د آمنو اواز را کوي او ما په ځان د دنیا رنګ ولګو د دې ژوند نه مرخه دی یو ساعت دی خو چې د حضور په محبت کې وي 2 منټه دی وي خو چې د سرور کونین په محبت کې وي چې لس لکه بیلې دومره تاوان نه دی چې یو شپه په غفلت تېره شي دا تاوان دی دا لوی تاوان دی ګورئ مونږ او تاسو ګورئ لوی تاوان سره مخ یو یو دوست دیس طرف نه را روان دی بل دوست دی طرف نه را روان دی خدای دې کې چې د میږي په قدم ولې نه وي خو فاصلې را لنډېږي سرور کونین فرمایي کله چې ته زما بندګۍ طرف ته قدم را واخلي نو زما رحمت در منډې وایي زما د رحمت نه دی دا در منډې وایي
ته به ډېر لیټ را رسې، ته به د کټ نه را پاسېدلی نه، تا به لا شاراندام کړی نه. ته چې مصلې له راځې زما رحمت به د عرش نه ستا مصلې له درغلی وي. خو یو ځل خو راشه که نه، خپل نه یې که خپل شوې مدعي زه به د یار کم، خپل نه یې خپل شوې مدعي زه به د یار کم، څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کم. ته خو زما یار نه، زما سره خو ستا سره رشته پاتې نه ده. خپل کور ته پردی سړی څوک نه پرېږدي. که زما خپل وی ستا په زړه کې زما دپاره ځای نشته. مولا کریم جل جلالو که لټوی دا د انسان په زړه کې میلاویږي. اے مسلمان ستا دا زړه خو زما د کتو ځای دی، دا خو زما د رحمت محور دی، دا خو زما د رحمت مرکز دی. او تا دې زړه سره څه وکړه؟ سپی ستا د کور څوکۍ کولی شي، پردی سړی ستا کور ته نه را پرېږدي. تا دې خپل کور ته زما د دشمن څنګه پرېښوده؟ شیطان خو ستا هم دشمن دی او زما هم دشمن دی. ته د دې خپل کور څوکۍ نه شي کولی چې دا ظالم دا دشمن زدي ستا په کور حمله کوي؟ ته دومره د غفلت په خوب خواب باندې وده پروتي. دا خو مشرانو ویل چې خوبونه کې میخې نرکټي راوړي، چې ته خوبونه کې ستا زړه د الله د محبت مرکز نه ګرځي. چې ته غفلت کې ستا زړه چې کوم دی د هغې ځمکه ورو ورو بنجر شوه، د فصل د زرغونېدو نه ووته. باران که په شیبو شیبو ورېږي، خو چې ځمکه کې خوره وي فصل کوي؟ اواز رانغې ځمکه کې چې خوره خو فصل نه کوي. او نه د شین کاڼي د پاسه بغیر د لاشین او بغیر د خونه نه بل څه کېږي. خبره باندې پوه شوې؟ ستا د زړه په ځمکه د الله د محبت تخم لا نه دی کرلی شوی، هغه بوټی لا راښکاره شوی نه دی. ته لا زما په محبت کې رنګ شوی نه. زین للناس رب العزال فرمایي ښایسته کړی شوي دي د خلکو دپاره حب شهوات، محبت د شهواتو، من النساء چې په خواهشاتو کې اول ښځه ده. د ښځې په سر خو تا نه پلار خفه شه، مور دې وغورځوله، خوښ همدې ته وایي نو، همدې ته خوښه وایي که نه یاره، چې پلار ناخوښه شي او بیبي خوښه شي، مور ناخوښه شي بیبي خوښه شي. مور راوړی چې په یو لړمون کې د سره اړخ لګولی و هغه د دشمن شي. هغه خلک مونږ یو، په دغه رنګ کې مونږ رنګ یو. دا ته زه حقیقت وایم، ګوره دې کې څه دروغ هم نشته، په خدای کې په دې کې څه دروغ شته. ګوره ډېرو خلکو د ښځو په سر خپل وروڼه وژلي که نه دي وژلي؟ خو ښځه خوږه ده که نه یار؟ ته به وایې چې چېرته قرآن راوالی، قرآن کریم راوالی، قابل چې د خپل ورور وژلو په ښځې نه وژلی؟ ښځه ښایسته وه که نه؟ دومره ښایسته وه چې زما د رب العزال جل جلاله د ذات نه هم ښایسته وه. ته چې پردی تور سرې ته ستا خیال او خاطر خراب شي، ته په خپل ایمان نه یریږي؟ دا زما څنګه ایمان شو چې زما د زما د خدای یره او نه ویسته او د خدای محبت د اله العالمین هغه یره او خوف یې زما په زړه کې پیدا نه؟ دا لا څنګه محبت دی؟ دا لا څنګه ایمان دی چې ستا سترګې د دې خبرې تعلق کوي چې زنانه سره به څنګه بدکاري وکړم، دې زنانه ته به څنګه ځان ورسوم؟ په دې پوه شي خدای دنه ښه خفه شوی دی. ګنې ستا په دې ذهن کې به خپل محبت اچولی وی، خپل محبت به اچولی وی. په دې هندوستان کې سړی مشکي بابا رحمت الله علیه به وته وي. څه به وته وي؟ مشکی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پبارک یو خبر راضی
د هندوستان تمام مسلمانان یو ردی د باران د پارا د باران د غوښو د پارا راوتلی دي باران د خدای غواړي په دې کې سړی راغی جی چې سړی راغی لکه تاسو شي ته راغونډ شوي یې وایي باران نه کېږي په دا خپل ایمان وویل څومره ناستې راځي چې باران د پروزو باران به وشي صفا ویا او یا نه خره ته پته شته ده نه چې سودا نشته نو دا بزرګ راغی دی نوجوان راغی د اوښ دا مهارې نیولی و چې څه ته راوتلي یې باران د پاره باران نه کېږي نن دویمه درېیمه ورځ د راځو کار خراب دی دی ورغې جي هغه اوښه ولاړه وه په هغې باندې جامو یو لوی پنډ پروت و په هغه جامو کې لاس دننه کړ او چې 10 منټه تېرېده ورځې راغې باران شروع شو ورځې راغې باران شروع شو هلکه دې جامو کې څومره کمال یې په خدای یقینو کوې صاحب دا جامې کم دی نه دا څنګه کپړې دي دې کې څومره برکت دی وینا دا جامې نه دي دا مې مور په ځان دومره ټوکې راچولې دي چې د ما مور د خپل پلار کره نن په مېلمستیا روانه ده او دې په ټول ژوند کې بغیر زمان او زما د پلار نه پردي سړي ته لا نه دي کتلي بغیر زمان او زما د پلار نه دا زما د مور جامې چا نه دي لیدلي دا چې بېګا دې ځان تیاروي بچې په ما په دومره کپړې راچې چې د ما د پاسه کمه کپړې او د هغې کپړې ته پاسه کمه کپړې او بیا د هغې د پاسه کمه کپړې چې هغه هم څوک نه ویني نظر راله ما د مور دې کپړو کې مې لاس دننه کړو د مور لمن مې په لاس راله ما وی یا الله زما د دې مور د دې پردې په خاطر زما د دې مور د زهد او د تقوا په خاطر یا الله په دې خلکو د باران رحمت وروا وی مالا د مور لمن پرېښه نه و چې بیا زورا منډه کړي وریا زورا منډه کې و باران وورېده بابا وی د دیندار یتینې له یوې کوخې تر قربان شسل بی دینه نارینا باران نه کېده په دې کې سړی راغی هغه ته به خلکو مشکي بابا وی مشکی بابا د الله جل جلالو په دربار کې درخواست وکړه باران نه کېږي مشکی بابا رحمت الله علیه چې لاسونه پورته کړه باران راورېدلو دته به مشکی بابا ولې وي پوهې پې که پوهې مو کم د دنه بجې د مشکو عنبرو بوی خطو دی به چې په لار روانو د دنه به د مشکو بوی اوچتېده او مشک به په ځان لګول نه د بدن نه به د مشکو خوشبو روانه وه د ده د دې بدن نه دا د مشکو خوشبو ذکر روانه وه دکاندار سره په دکان کې نوکرو د ځوانۍ دور الله ولاجب حسن ورکړو خلک به سودا له کم راتلل د کتو به خلک ډېر راتلل سودا له به خلک کم راتلل آی های شته که نه ښکلي ښکلي خلک شته که نه یو زنانه راله جي چې هلک ته یې داسې وکته دکاندار نه دومره سودا واخسته خو غرض یې دا دی چې سودا که لږ اخلم خو دا سړی را سره نه ځي راشه ډېره سودا واخله چې سودا ډېره شي زه به درته چې دا نوکر را سره ولیکه چې دا را سره کور ته یوسي په خبره خو به پوهېږې نوجوان شي روان کړلو زنانه سره په لاس کې غوټه اخیستې ده
زنانه وتی کور ته دننه غوټه راوړه زنانه چې دننه کور ته راننوستو د لارې ورې بند کړو دته وی هلکه تر هغې پورې دې نه پرېږدمه چې تر څو دې ما سره بدکاري نه وي کړي او که داسې نه کوې نو دې که چمګاوڼ کې آواز کوم چې سړی ما پسې زنا نه راغلی دی په خلکو به دې ټوټې ټوټې کما دا ورته تور سرې خامخا دې زړه غواړي وشاو وی خندو دغه چې بیا خو ځان سنبال کم کنه چې بیا خو جی ځان سنبال کم لاړ جی واشروم ته ورغې هلته خپله ګنګي وکړه او هغه ګنګي په ځان ولګوله په دې سینه باندې او په دې مټو باندې ټول ځان په ګنګي ګنده کړی و چې ورته راووت چې زنانه وت اوه هو دا خو لیونی دی او په لیونو کې هغه لیونی دی دا دې څه کړي دي وایي زه خو دا کار کومه کم ټایم چې زنانه ده د دا حالت ولیدې زر زر لاره ورې ورته لرې کړم وی شا بوزه بدبوی ده نه روانه ده قربان د دغې ظلمي نشما چې حسن د تقوا نه ډېرو تقوا د حسن نه ډېره وه وی یا الله په دې ګنګۍ باندې ګنده خیمه خو چې د ګناه ګنګي را باندې ونه لګي ظلمې چې د هغه دی نه هغې بهر یو لختې و هغې لختي توبو ته ګوشلو وی لمبل چې د لمبلو نه بهر راوتو نو د وجود نه د مشکو عنبرو خوشبو روانه وه تر څو پورې چې دی ژوندی تر هغې پورې به د ده نه د مشکو عنبرو خوشبو ختله خو ډېر غیرتي بادشاه دی ډېر لوی بادشاه دی ډېر لوی بادشاه دی جي ډېر لوی بادشاه دی داسې ځوانان را پیدا کوي زی داسې خلک را پیدا کوي نو زمونږ دپاره بیبیانې خوږې دي او صحابو دپاره حضور خوږ والبنینا رب فرمای ما د خلکو دپاره زامن ښایسته کړي دي صحابو ته د زامنو مقابله کې حضور ښایسته و الہ العالمین فرمای ما د خلکو دپاره مال او دولت او د هغې خزانې چې دی د هغې محبت مې د خلکو په اړه کې اچولی دی صحابو مال او دولت راوړو په حضور قربان کړو والذهب والفضة موتا د سپینو زرو د سرو زرو دپاره څومره منډې تړې ولاړ شو سعودي کې لس کاله نوکري کو چې راشو ښځې له 2 تولې کالې جوړ کړي هغوی په منونو سپین زر راوړه د سرور کونین مخې ته یې کېښوده والخیل المسومة زما ستا دپاره ټوډي ګاډی دی پراډو ګاډی دی هغه دور کې د ټول لوی ښایسته سولي چې هغه د اسونو وه هغې راوسته هغه اسونه او اوښان چې کوم دی د سرور کونین په محبت کې د الله په دین قربان کړل والحرث مال او دولت رښتیا رښتیا وایي چرته داسې شوي دي چې په ملک خفګان نه وي په ملک پابندي نه وي او ته دا کورم پرېږدي او دا وطنم پرېږدي او بال بچم پرېږدي او بیبیم پرېږدي او دا ټول کائنات پرېږدي او د الله او د الله د محبوب په محبت د کلي نه مسافر شي داسې چېرته شوي دي بیا مواد رانغې دا رنګ صحابو کې دی
دا غین الله رضا دی او موت او مسکو دغه خدای رضا شي او بیا څه پته نه لګي چې ریزلټ په سر وځي بیا څه پته نه لګي چې ریزلټ بجی سر وځي الله دې زموږ استاد کردار خسته کی امین په باندې وای ما دا قید جهان مبارک او آیت مبارک لسته مولا کریم جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ بے شکت دا اخلاق پلوی پیمان بان فائزے ستا اخلاق دیر لوی دی تدا دیر لوی اخلاق خاوندی دا سرور کونین اخلاق دیر خیسته دی طول وی دیر خیسته دی دومره خیسته دی سڑے و تا حیران پاتی شی گنی سڑے چی خیسته تا دا غن اخری و گورا او زما استا محبوب سمرا خیسته دی و اجزای تی و گورا انسان چی خیسته وی دا غن ناز و ادا و گورا زما استا محبوب خیسته دی دا سرور کون ناز و ادا و گورا دا دوی دا اخلاق یو ٹکے دیتا کوم دا سرور کونین بچائی ہوا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا دا حضور مبارک مشر اولادو اور پسی رقیہ بیوم کلثوم سی فاطمہ زہرا مشر اولاد چلو دا زینب بی بیوا سرور کونین تاجدار حرم چکل دا نبوت اعلانو که زینب بی بی راغا پخپل بابای ایمان روڑو پخپل والی سے بھی ایمان روڑو چی کور تا لار ابو العاص نوی ابو العاص ما خو پخپل پلار ایمان روڑو وی ساخپل کاری دا خستا پا پلار ایمان نہ روڑم اس کلم ستا پلار نبوت نہ منم دیار لسکالا سرور کونین تاجدار حرم مکہ معظمہ کے دیر کرل ابو العاص دا حضور مکہ تو لمرانا گئے دور دا قید جہان سر نفرتو خوشی کلا دا بدر پا میدان کے صحابو گیر کو او گی پی دا قید جہان مخطا ادرو نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہونا عقید جہان تب بوزو کہ صدیق صور سروکم یا رسول اللہ خوشی کا پرگه د چیزی عمر فاروق علیه ولاړو عمر استا څنګه خوخه ده د محبوبه منه به خفه شي زه خو هم چې تور را راکې چې د یو کسانو نصر وهم چې یوم رانه ژوندې لاړ نشي چې یوم رانه ژوندې لاړ نشي سرور کونین کور ته لاړ یو شی بابا سرې سترګې راووته او وی فرمایل عمرہ ستا مزاج کی ډیره سختی ده ستا مزاج کی ډیره سختی ده ستا مزاج او د نوح علیہ السلام مزاج یو شانتی دی هغه رب ته درخواست کړو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله په مقدس مکه د یو کافر کور پاتې نشي او دا ابو بکر صدیق چې دی د مزاج لکه زما د نیکه د ابراهیم علیہ السلام نه سبحان الله دا پا طبیعت کے ڈیر نرمی دا سرور کونین اعلانو کو وور متوجہ شے 4,000 روپے بانے بسڑے پریدو 4,000 روپے پر ہیڈ خلق لال جی ار تڑے دی منڈ تڑے ہوئی جی تڑے چی اولاد کی گیر شی او بیا دا غدا مر خطر شی جی پا خبر اپوئے گئے دا غدا خلاصی دا پر خلق بخپل خپلوان زور لگئی کہ نہ لگئی زویم دا ما دا محبوب دی اخلاق کو تسڑے حیران شی کنا زینب بی بی لخبر لاڑو چی خاون دے گیر دے زینب بی بی کور کی دا سے اوکتر اوکتر حسم نو لاڑ صندوق کی کولوک دا صندوق نے یو ہار را واخستو چی دا ہار دا خدیجی بی بیو
دا چې کله زینب بیبي ودېده نو دا هار خدیجی بیبي زینب بیبي له ورکړو وی بچیا دا ډېر قیمتي هار دی د ما ټول عمر په غاړه ګرځولی دی بچی دا ځان سره یوسه او که کله در باندې د سختۍ وخت راغی نو دا هار ځان له بیا خرڅ کا زینب بیبي هغه هار راواغست او کپړه کې بند کړ سرور کونین د مدینه منورې د جانان دربار ته قاصد راغی سرور کونین فرمای پلان کې کافر دی داغه د پاره پیسې راغلي دي او چې ما 300 روپۍ وروړي دي حضور فرمایل دې رخصت کړي بل کافر وانه می واغست د پاره څوک راغلي دي سراغله ما یو کافر ادا دی د ابو العاص راغی اوس متوجه شي ابو العاص یا رسول الله ما ټول نرستو کا ما تخپل کور معلوم دی ما په خاندان کې دومره څوک نشته چې ما آزاد کی یو سړی ودرېدو زه راغلی وی چا رالېږلی وی زه زینب بیبي رالېږلی ما وی زینب بیبي څه ویلي دي وی ستا د خلاصېدو دپاره دولت رالېږلی دی تاجدار حرم وفرمیل راوړی چې کپړه یې کولاو که سرور کونین پې نظر پرېوته یو د محمد رسول الله خاموش صدر زما راکړه حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لا صحابت عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ډېر خفه شوئ نن خو بالکل کائنات خفه ښکاري ستاسو په دې مخ دومره خفګان دی قید جهان فرمایل و صحابو دا چې زما مخې ته کوم څیز پروت دی په دې کې د خدیجې بیبي د غاړې هار راغلی دی دا د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د غاړې هار دی دا چې کله زینب بیبي ودېده دا ول خدیجه بیبي ورکړو چې بچی دا بازار سره وساتي صحابه کرام ترس کې یا رسول الله زمونږ د مور هار دی نو د دې موږ دومره کم قیمت نه لګو چې په دې کافر آزاد شي د څه قیمت دی مونږ هار ناخلو البته د رهایی دپاره به دا شرط کړی چې دی دا هار والی واپس زینب بیبي له وشي واپس زینب بیبي له وشي هلته زینب بیبي انتظار کوي ابوالعاص چې کله راتللو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل ابوالعاص ډیر موده شوې د ما زینب بچی لیدلې نه ده چې زما صحابه مونږ در سره دومره احسان وکړو په یو کور کې دوه مذهب نه چلیږي مال زما بچی راولېږه وی بالکل بیا راولېږم بالکل بیا راولېږم لاړه زینب بیبي چې کله دروازې ته مخامخ شوه ابوالعاص ورته وی کافر مو کافر راغلی ته دا ګمان مه کوه چې ګنې زما د اخلاقو نه به دی متاثره شي دی به ایمان راوړي هېڅ کله هم نه راوړم هېڅ کله هم ایمان نه راوړم او داسې کار وکړه چې بابا دې ویلي چې دا ماله راپرېږېده نو داسې کار وکړه چې پړونه په سر کا او زما رور به در سره شي او مدینې منورې ته به دې بوځي چې کله خپل رور ته حواله کوله او زینب بیبي خپل ور سره راتله نو د ابوالعاص ته خپل رور ووي چې هلکه ستا بیبي ده ته ورسره ولې نه ځې
وی په وروره په خدای یقین وکړه دا زما د کوره چې کومه تور سره روانه ده زما خو دنیا لوټ شوه زما خو دنیا ختمه شوه دا دومره عظیمه تور سره د زینب بیبي چې زما د دې کفر په حالت کې به دا ما ته ټوله شپه نیغه ولاړه وه زما په عزت کې د زرې عمره فرق دی نه دی راوستی ما کې دومره طاقت نشته دی زه هغه ټایم نشم برداشت کولی چې مدینې ته نږدې شم او بیبي رخصت کړم او زه ترې راځم کله چې دا روانه شوه لاره کې ورته څوارلس کافران ناست وو او زینب بیبي را اشاره کې ویې وهله ویې وهله ویې وهله ویې وهله دومره حد ووهله چې د دې په مخ مبارک باندې خاپونه جوړ شول د وهلو کله چې مدینې ته مخامخ شوه عقید جهان ته چاردو کې یا رسول الله زینب بیبي راغلې ده د چې ورغې عقید جهان ور مخامخ شه زینب بیبي زر په مخ څادر را پټ کړ وی لورې د پلار ما د محمد رسول الله یم زما نه دې مخ ولې پټ کړ وی بابا زما مخ نن د کتو نه دی نن به زما مخ نه ګورې وی نه بچې ما ته به خامخاخې چې زینب بیبي مخ نه څادر لرې که مخ ټول زخمي و محمد رسول الله وژړل وی بچې دا به ته مکې کافرانو والې زه چې کله لاړ شم زه به هغې خلکو ته ګیله کوم او چې بیا کله سرور کونین مکې معظمې ته راغې هغه چې کم کافر ډېره وهلې وه د هغه حبار نامه وه حبار بیبي ته بیبي زه خو دا کلی پرېږدم چې ولې وایي د الله پیغمبر کلي ته راغې په خدای کې ورته کتی شمه ما ته بله چې انتقام نه اخلي خو هغه اخلاق او د هغه رحمدلي او د هغه رحم کرم به ما لیونی کي کلی ورته پرېږدم ځم د دې کلي نه بیبي ورته نه لاړ شه سرور کونین دربار له ورشه ماسخوتن وځي دروازه وټکېده حضور فرمایل څوک یې یا رسول الله د دې کلي سړی ما ایمان راوړلو راغلی ایمان راوړم تاجدار حرم ته فرمایل ما سره خپله پیژنګلي وکړه یا رسول الله مشکل کې بیا مې پرېږدې حضور فرمایل خیر ووایه څوک یې وی قربان زه هغه څوک یم چې زینب بیبي ما والې وه په چوکو کې الله اکبر ستا بچی ما په چوکو والې وه چې ښه دی وی هغه ما بس یو دم خاموشي شوه حبار وایي زه غلی ولاړ 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 بیا مې عقید جهان له آواز ورکړ چې یا رسول الله بخې مې که زما بخښنه راته کې که کوڅه پرېږدم و چې ما غوږ کې د عقید جهان جناب محمد رسول الله سلګۍ وهلي محمد رسول الله جړل او په جړو جړا جړا کې आवाज ورکړه زه خو باره چې زما کوڅې له راغلی ما بخښلی الہ العالمین دې موږ تاسو نیکان کی الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا یا اللہ حاضرین جمع بخد حاضرین جمع مورو پلارو بخا جمع امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارین زنانو بخا را روان جن مد حیا او د عزت نصیب قدم المنو هر قدم پتل دنه کوي کې واچو څومره بیماران دي خلکو ټلیفونونه کړی دي الله العالمین تمام بیماران لازم د کور د بیماران الله زما الہ العالمین جل جلاله ان شاء الله العزیز مازن رسو بګورو الہ العالمین جل جلاله مدواړه جهان خسته کا ورځ ډیره مختصر د مزنه به مکروه کیږي ماجیګر تر ټیم نږدې صلی الله تعالی علی خیر خلقی